د حج د مقدس میاشتې شروع او د حج اوقات ورځ په ورځ را نږدې کیږي. هغه مؤمنان چې الله سبحانه وتعالی د دې نصیبه کړي شش کال هغه ډېر نیکبخته کسان او دا ډېر وام لري، دا سام لري، سړی قدرت په سام کې، ځکه دا یو ډېر سامناکه او جلیل القدر عبادت دی. دا عبادت درې قسمه دي. یو هغه عبادت دی چې یوازې د بدن سره تعلق لري، لکه لمونځ موږ کوو، روژه نیسو، دا یوازې د بدن سره تعلق لري. بل هغه عبادت دی چې د مال سره تعلق لري، مالی عبادت ورته وایي، لکه زکات ورکو، صدقة الفطر ورکو، صدقات واجبه موږ ورکو. دا هغه عبادت دی چې یوازې د مال سره تعلق لري. دریم هغه عبادت دی چې د مال او بدن د دواړو سره تعلق لري، هغه ډېر عظیم ډېر قدردان عبادت دی. نیکبخته دي هغه کسان چې د هغوی نصیبه الله سبحانه وتعالی کړي، او هغه کسان چې الله سبحانه وتعالی توان او طاقت نه ورکړي، یا توان لري وس لري خو الله یې نصیب نه یې کړي، ترتیب یې نه برابرېږي، هغه د الله سبحانه وتعالی څخه باید خواست وکړي، ځکه دا ډېر مقدس عبادت دی. او د دا عبادت موسم ورځ سره بلې را نږدې کېږي، نو یو څو مسلسل بیانات به په دې باندې کوو. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله د رضا دپاره د بیت الله شریف حج کول، زیارت ته تلل، د حج په موسم کې افعال د حج ادا کول د الله سبحانه وتعالی دپاره پر هغه کسانو باندې الله سبحانه وتعالی لازم کړي دي څوک توان او طاقت لري. او دا د اسلام د مهمو ارکانو څخه یو اړین او مهم رکن دی. حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای بنی الاسلام علی خمس. د اسلام بنیاد پر پنځو شیانو باندې، د اسلام بنیاد پر پنځو شیانو باندې. د دې اسلام مشابهت الله سبحانه وتعالی د یو بنیاد یا خاص کر د یو خیمې سره ورکړل. خیمه چې سړی دري، یو سر بل سر بل سر بل سر یې ودري، او په مابینځ کې بیا یې ورته یو تنبو او لرګی ودري، بیا د خیمه ودرېږي، تر څو چې یو سر یې نه وي تړل سوی، دا خیمه کامله خیمه نه بلل کېږي. د اسلام مشابهت هم د دې خیمې سره ورکړي. اسلام هم ارکان لري، پنځه رکن لري. بنی الاسلام علی خمس، پنځه رکن لري. که چیرې په دې پنځو ارکانو کې سړی یوه رکن ته شا وګرځي نه کوي، دا کامل مسلمان نه بلل کېږي. اول رکن، مهم رکن، شهادت ان لا اله الا الله. سړی باید کلمات په صدق دل سره وایي، پر دې ګواهي ورکول، شاهدي ورکول چې د الله نه پرته بل د عبادت لایق ذات نسته، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او بنده دی. و اقام الصلاة، لمونځ کول، و ایتاء الزکاة، مالی عبادت دی، زکات ورکول، والحج، او حج کول، و صوم رمضان. دا پنځه ارکان د اسلام دي، دا ډېر مهم رکن دی. که یو مسلمان روژه نیسي، زکات ورکوي، لمونځ نه کوي، دا سړی کامل مؤمن نه دی. که یو سړی لمونځ کوي، روژه نیسي او زکات هم ورکوي، حج پر فرض دی نه ځي، دا سړی کامل مؤمن نه دی. الله سبحانه وتعالی استطاعت ورکړی دی، د هغه باوجود دته الله سبحانه وتعالی د استطاعت د ورکولو باوجود دی د بیت الله شریف تیاری او د هغه ته د تګ اراده نه لري، دا سړی کامل مؤمن نه بلل کېږي. او د دې دپاره د دې ټولو لپاره اړین شی چې کوم دی کلمه ده. که سړی زکات ورکوي، حج کوي، روژې نیسي، خو کلمه شهادت یې ویلې نه، مسلمان نه، دا ټول عبث. لہذا اسلام مهم ارکان دی. د دې پنځو رکنو اهتمام کول، په ځان کې راوستل، او اولاد و کورنۍ و فامیل ته د دې توصیه کول، دا پر هر مسلمان لازم ده. لہذا کوم مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی توان ورکړی، حج ډېر فضیلت لري،
ډېر زیات فضیلت لري حج. کوم مسلمانانو ته چې الله سبحانه وتعالی توان ورکړي هغه باید ضرور د حج دپاره ځان اماده کړي. مرګ په باور نه دی. دا بعض کسان ته شیطان ډېر دوکه ورکوي. اوس لا ځوان یې ته ورې چې لږ پوخ سي سپین ږیری سي بیا به ولاړ سي. اوس بیا ګناه رسه کېږي حج دې خرابېږي. دا خو لوی انسان په لوی لاس باندې شیطان ته دعوت ورکوي چې زه ځوان یم ستا سره مکمل ولاړ یم او ستا فرمانبرداري کوم چې ته ما پر کومه خوا بیایې زه هغه خوا لره ځم. دغه انسان چې کوم دی دا په ډېر لوی دوکه کې دی. تاسو نه دي لیدلي ځوانان مړه سوي دي بیا د نن زمانې مرګونه سړی ورته حیران سي په ټکر کې جلا مړ او ماښام پروت وي سهار راپورته کېږي په ځای کې بیده او مړ رقم دا باندې د زړه حمله راله د شوګر د وجې مړ شو د دې پښتورګي کار پرېښود. ته څومره باور لرې د یوې ورځې اطمینان ما ته راکړه چې زه ژوندی یم. د یوې ورځې ته د کلو اطمینان څنګه ځان ته ورکوې؟ ته د کلو اطمینان څنګه لرې؟ ته څنګه دا دومره عظیم عبادت او الله سبحانه وتعالی پر تا کرم هم کړی دی او مالي وس توان هم درکړی دی هغه باوجوده ته لانجې کوې شیطان ته موقع ورکوې او حج ته تیاری نه کوې نه د حج د تګ لپاره آماده یې. دا یو لویه بدبختي ده. دا قسمت د الله سبحانه وتعالی د لورې دی اوچای لیکن باید انسان په نیکبخته انسانانو کې ځان انصاف کړي. د الله څخه وغواړي چې خدای ته ماته توفیق راکړه چې زه حج وکړم.